علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سمیع الله تعالی شم ګران دوستانو، لکه څنګه چې د ویډیو په تمنیل کې وکتو چې زموږ څخه په ټیک ټاک کې یو ویډیو هم نه ورک کیږي، نو دا بالکل حقیقت لري او اوس تاسو ته ثبوت سره درخوایم چې زموږ څخه په ټیک ټاک کې یو ویډیو هم نه ورک کیږي. که هر ویډیو زموږ خوښ شي ګران دوستانو، نو هغه به مثلا که ډاونلوډ کیږي نه غواړو چې د ډاونلوډر په واسطه یې ډاونلوډ کړو، خو دا خو موږ نه ورک کیږي، صفحې په مخ کې دی بیا نه راځي موږ ته. نو د دې دا څنګه کولی شو چې دا موږ سره باید سیف شي او بیا موږ په اسانۍ سره هر وخت کتلی شو، هر وخت ډاونلوډ کولی شو. نو موږ سره دی. نو ګران دوستانو راځم لږ اواز ټیټومه چې زموږ ټیک ټاک کې زموږ اواز سره کوم مزاحمت ونه کړي. زما په خبره تاسو پوه شئ. اواز مې مکمل ټیټ کړ ګران دوستانو. نو د سکرین په مخ کې تاسو ته ټیک ټاک در ښکاري. نو ګران دوستانو ټیک ټاک به خلاص کړي. ټیک ټاک کې دغه ویډیوګانې دي، که تاسو کتلی شئ دغه ویډیوګانې دي. نو دا ویډیو مثلا دا ویډیو د زه غواړم چې ما سره دی مان دې ورک نه شي، نو دا څنګه کولی شو چې دا ویډیو موږ ځان سره سیف کړو، ځان سره یې وساتو. نو ګران دوستان دغسې نور ویډیوګانې هم دي. زه ګران دوستانو دا اوس دې ته یو لایک ورکوم، مثلا دې ته هم لایک ورکوم او دې ته هم لایک ورکوم ګران دوستانو. نو اوس خپل پروفایل ته راځم ګران دوستانو. تاسو ګورئ دغلته زما پروفایل دی. په دې پروفایل چې کله کلیک وکړو ګران دوستانو، نو تاسو به بیا راشئ دغلته دغه د زړه علامه چې ده د سترګې چاپ چې ده، نو دغلته تاسو دا کتلی شئ ګران دوستانو. په دې چې کله تاسو کلیک وکړو نو تاسو ته به دا صفحه ښکاره شي. دا څومره ویډیوګان چې ما لایک کړي ګران دوستانو، دلته ما سره ذخیره یا سیف شوي دي. هر وخت کولی شم په اسانۍ سره یې وګورم، په اسانۍ سره یې ډاونلوډ کړم. که مثلا زموږ د ټیک ټاک په مخ کې که ډاونلوډ کیږي نه، نو دغلته لایک ورکړو، نو بیا هر کله یې کتلی شو. که بل موبایل کې خپل آی ډي خلاص کړو یا بل کې، نو دغه ویډیوګانې وې زه یو دانه پلی کوم. دا وګورئ ګران دوستانو، دې ته ما لایک ورکړی. خو که چېرته زه دغه لایک د دې څخه لرې کړم، نو دا ویډیو به له ما څخه ورکه شي. نو تاسو وګورئ دغه لومړی سر کې دغه ویډیو ده، زه دې نه دا لایک لرې کوم ګران دوستانو. زه دې نه لایک لرې کوم، دا لږ ریفریش کوم، دلته راځم. دا لایک لرې شو نه دی لرې شوی، زه به دا لایک لرې کړم. وګورئ ګران دوستانو ما سره دغلته هغه ویډیو وي، خو هغه ویډیو لایک چې مې لرې کړه نو خپله ویډیو هم لرې شوه. نو که تاسو دلته صفحې ته راشئ، هغه ویډیو ته بیرته لایک ورکړئ، په سکرین ډبل کلیک بیا راشئ پروفایل ته. نو تاسو دا صفحه لږ ریفریش کړئ، نو تاسو ته به اوس ښکاره شي. دا صفحه لږ ریفریش شي ګران دوستان. زما نت ډېر ضعیفه دی، نو دې ته په خاطر هیڅ کار سم نه کوي. راځم دغلته بله ویډیو مثلا زه لایک کوم چې تاسو ته تر څو ښکاره شي. مثلا دغه ویډیو زه لایک کوم، بیا پروفایل ته راځم. ښه ګران دوستان تاسو وکتو چې هغه زموږ صفحه چې دی ریفریش شو، هغه ویډیو موږ سره بیرته راغله. تاسو هغه ویډیو کتلی شئ چې دغه ویډیو هم سره بیرته راغله. نو دغلته نور ویډیوګان که تاسو لایک کړئ، ستاسو نت چې څومره تیز وي همغومره ښه کار کوي. نو دا وه د ټیک ټاک دغه یو طریقه وه ګران دوستانو. نو تاسو څخه هیله کوم چې زموږ چینل هم د ځان سره سبسکرایب کړئ، تر څو دغسې ښکلي ویډیوګان څخه ژر به خبره شئ.